والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله خالقنا العظيم د هر سنه مخکې ټولو فارغینو فضلاء کرامو د دوی ورثاو اقرباو دوستانو او د دوسرکا جامعي شیخانو صاحبانو اراکینو منتظمینو بلکې ټول قوم ته د دغه عظیم خوشحالۍ مبارکي وایم الله تعالی دې ورته مبارک ورونو علماء کرام شيوخ کرام رغلي دي بیانونه به هغه درته کوي ان شاء الله خدای او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ریاض شو وهي العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام يوصان دزاوغت حديث لي چې عالم دا دی پیغمبر ورث دی د نبی ورث دی نو علماء فضلاء فارغینو دا خبره تاسو ته متوجه ده چې سنت د رسول الله حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سمعنا فعل د رسول الله قول د رسول الله تقریر د رسول الله د عوام ورونو لپاره وضاحت کول غواړم یعنی هغه کار چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړی وي دغه د سنت وایي دغه د حدیث وایي هغه خبره چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې نه راوتلې وي دغه د سنت او حدیث د رسول الله وایي او هغه عمل چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر مخه چا کړی وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغې باندې چپ شوی وي هغه فاعل عامل دی غکار منع کړی نه وي دغه ته تقریر د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ځکه چې هغه عمل چې د ده په مخ کې شوی وي دا که چېرته ناروا وي خدای نخواسته او دا منع کړی نه وي نو دا بیا حق د رسالت ادا کړی نه دی او داسې نه ده نعوذ بالله غرض مې دا دی وروره چې تا کله وارث د پیغمبر جوړېږي کله وارث د نبي جوړېږي صلی الله علیه وسلم نو ستا تر مخه چې یو څوک بد عمل کوي ته په هغې باندې چپ کېږي سکوت اختیاروي نور عوام ورونه دا فهموي چې شاید دا کار روا وي ځکه د پلاني ملا عالم تر مخه دا کار ما کولو هغې څه نه ویل هغې زه منع کولم نه نو کوشش باید په دې باندې وشي سعی باید په دې باندې وشي چې هغه عمل چې هغه د دین خلاف وي ستا تر مخه هغه کېږي هغه باید منع کړي خو منع هم طریقه غواړي د دې به دا مطلب نه وي چې یکدم توفنچې ته لاس کا کوتک ته لاس کا او بدو الفاظو ته لاس کا د دې به دا معنا نه وي بلکې هغه طریقه غواړي ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه حکمت نه کار اخلا وعظ او نصیحت نه کار اخلا که چېرته خدای نخواسته مجبور دې شوې چې تا په هغې کې عملي اقدام نشو کولی
هغه کې د زبني اقدام نشو کولی نو بیا نظام موجود دی کولی شي چې د نظام په همکارۍ باندې د هغې مخنیوی وکړي که څه هم بعضې وروڼه هغه صدقې یا په تیاره کې تر اوسه پورې ډوب دي د خپل نظام حق په ځان باندې واجب نه بولي د خپل نظام دفاع په ځان باندې واجب نه بولي مګر بیا یې هم شیطان تشویشوي شیطان یې غولوي په یو بله لار باندې استقامت په یو بله لار باندې خط سیر ځان ته جوړ کړی دی د هغې خلکو منع کول د هغې خلکو روزل د هغې فکر جوړول عالمه دا د تا کار دی دا د تا مسؤلیت دی چې هغه به خامخا کوي که نن دنیا لګېږي که نن دښمن لګېږي افغانستان ته قسم قسم د سیز بیا جوړوي کله وایي چې افغانستان کې داعش دی کله وایي چې افغانستان خاوره د موږ په ضد باندې استعمالیږي دا څو ورځې مسلسل خبرونه به انشاءالله تاسې اورئ د موږ مشران د موږ مسؤلین د ټولو دفاع کړې ده د ټولو جواب یې کړی دی چې افغانستان کې اسلامي نظام دی په افغانستان کې مستقل نظام دی افغانستان ارضي تمامیت ته قائل دی هغې ته متعهد دی د افغانستان خاوره د چا په ضد باندې نه استعمالیږي او نه استعمال شوې ده او هغه خلک هغه چې په هر نام باندې دا کوشش کوي چې د افغانستان له خاورې غلطه استفاده وکړي لطفا هغه ملګري یا هغه خلک یا هغه دښمنان چې دې په خاطر باندې چې موږ خپلو متعهداتو ته متعهدین ونه ښیي هغه د دې شیانو ډډه وکړي او هغه خلک چې هغه د افغانانو عقیده تخریبوي هغه اوسنی نظام تخریبوي قسم قسم توجیهات او تعویلات د خلکو ذهنونو ته اچوي چې افغانستان کې یوازې مرد دی دنیا ته د هغې سرایت نه کېږي موږ خلافت غواړو موږ غواړو موږ دا غواړو هغه خلک د هم په خپلو سینو کې په خپلو ګریوانونو کې دا سوچ او فکر وکړي ستا نظریه ستا عقیده دلته نه چلېږي مهرباني وکړه دا د افغانستان نه د باندې یوسه سبا دپاره که طالب جان ګریوان ته لاس در اچولی و سبا دپاره که په محبس باندې ننوتلی وي بیا حق د شکایت نه لري ګیله د ده ځانه ده خصوصا دواعش چې نه دین ته متعهد دي نه انسانیت ته متعهد دي نه اخلاقو ته متعهد دي کله نه کله موږ اورو چې په افغانستان کې بعضې وخت کله نه کله په خروس کې بعضې ساده بعلمه بسواده بتعلیمه خلک جلبوي هغه د نظام په ضد باندې جنګوي هغه د نظام د تخریبولو دپاره استخداموي خوستوالو وروڼو دې ډلې ته ډېر سخت متوجه شئ دا ډله تاسې په الله باور وکړئ چې دا د امریکایانو او د هغوی د ملګرو لخوا تمویلېږي دا د امریکایانو او د هغوی د متحدینو غلامانو لخوا تمویلېږي په دې باندې داسې ثبوتونه لرو لکه دغه لاسپیکر چې د موږ مخ ته یې کړی نام یو ورکوي نام بل ورکوي مګر هغه ډالر هغه پونډ او هغه نورې پیسې چې دوی ته راځي هغه د دوی لخوا اکملېږي او دوی لخوا تمویلېږي منتبه اوسېږئ متوجه اوسېږئ یوه خبره عرض کول غواړم وروڼو علما ډېر دي ټول په دې باندې تعهد وکړئ چې اوسنی نظام تر څو پورې چې د دین مدافع وي
تر څو پورې چې د خاورې د خلکو د ناموس د عزت مدافع وي تاسو ټول د دې ملاتړ کوئ که نه دا مو وعده ده ډېر کم لسونه جګېږي او ډېرې کمې ګیرې هم د ډېر کم لسونه هم جګېږي اسلامي نظام اوسنی نظام چې کله د دین مدافع وي ستاسو محافظ او مدافع وي ستاسو خاوره ساتي ستاسو ډیورنډ نه خرڅوي ستاسو ځمکه او رغونه نه خرڅوي ستاسو عقیده ساتي ناموس مو ساتي ټول د دې حامیان یا مدافع یې دا وعده ده که نه اوس طالب جان آخري خبره درته کوم کله نه کله موږ اورو عسکره اردو امنیتي ځواکونو کله نه کله اورو چې د خلکو د ولس سره بده ګذاره کېږي ګوره الله له دغې بدې ګذارې منع کړی الله له وهلو ټکولو د چا د سپکولو له چا له بې عزته کولو منع کړی خپل امیر المؤمنین حفظه الله د خلکو له ځورولو او شکنجولو منع کړی نو که د خدای په لار کې روغتیا راوتلی وي معاش دې نشته په خېټه باندې نه یې مړ شپه ورځ په پیره باندې ولاړ یې دا موږ منو د الله د دین لپاره که په دغې وعده کې په دې تعهد کې صدیق وي د خلکو سره ښه ګذاره وکړه د خدای اوامر اول په ځان باندې تعمیر کړه د امیر المؤمنین حفظه الله د جناب خلیفه صاحب او د نورو مشرانو اوامر په ځان باندې تطبیق او تعمیر کړه وروسته یې چې په ولس باندې تطبیقوي بیا یې په حکمت او په موعظه حسنه باندې تطبیق کوه یو څو ورځې مخکې چا راته وویل وایي داسې هفته دوې هفتې درې هفتې بعضې امنیتي ملګري د تلاشۍ په خطر باندې ولاړ وو له خلکو یې واسکټونه وبسل له خلکو یې پګړۍ ایسته کولې د دې اجازه د نظام له طرفه نشته دا ستا د اخلاقو ترجماني کوي پوه شه دا ستا د فکر ترجماني کوي پوه شه که په یو لار کې تلاشۍ ته ووځې که په یو لار کې مثلا تا ته راپور راغلی وي څه مشکلات وي خدای نخواسته ته به له انسانیته کار اخلې ته به له اخلاقو کار اخلې ته به هغه فرامین په ځان باندې تطبیقوي هغه به د مخکې پرته وي ځان دپاره چې کوم د امیر المؤمنین صاحب له طرفه راغلی دي که داسې وه چې خدای نخواسته تا چاته بې عزتي رسوله تا د صف نه غلطه استفاده کوله په ټول عمر دی د جهاد یا د اسلام یا د مابس یا د شهید و د زخمی لیدنه نه وکړي او نن د صف کې نه وتلی غلطه استفاده د دغې صفه کوي یو شخصي دښمن ځوروي یو شخصي دښمن نه انتقام اخلي د امارت غلطه ترجماني کوي فکر کوم ته به هم د دې نظام له طرفه په سزا باندې ورسېږي اخلاقو نه کار واخله له قانون له لوایحو نه کار واخله که یو ځای کې تلاشۍ ته ووځي په یو پټک باندې تلاشۍ ته ولاړ وي اکثریت الحمدلله متعهد دي الحمدلله اکثریت په اخلاقو باندې مزین دي خو چېرته یو نیم که پیدا شي د ټول امارت بدنامي کوي د ټول ولایت نیم د قمندانۍ د اردو د استخباراتو بدنامي کوي داسې ما کوه ګلابه خلکو ته سلام وراچوه په اخلاقو باندې د هغې تلاشي کوه که ضرورت و بد الفاظ ما وایه که بد الفاظ وایې فزیکي برخورد کوي بغیر له مجیبه بیا نو دې ته ټینګ شه چې اوله محکمه و په تا باندې تطبیقېږي موږ دا منو چې دا نظام د ساتنې د نظام سپاهي تر پرونه یا تر بلې ورځې راسي د خلکو د امن په خاطر باندې په دې جلسو باندې پیره کوي شپه دې سبا کړې ده وږه دې تېره کړې ده خو ګوره چې د خپل عمل درنه تباه نه شي
دا نظام درنه بدنام نشي دا امارت درنه بدنام نشي تا د نړۍ دپاره یو امید یې یوه هیله یې یو ارزو یې خدای نخواسته که ستا د لاسه د ما د لاسه دا نظام خرابېږي او متېږي له منځه ځي بیا به په ورځ د آخرت په ورځ د محشر باندې هم مسؤول و په دنیا کې به هم مسؤول و ډېر متوجه اوسېږئ او ډېر متوجه اوسېږئ په آخر کې بیا ټولو فضلاو ته مبارکي بیا وایو د دغه قوم نه اسماعیل خیلو مندوزیو خصوصا د حیدرخیلو د قوم نه چې تر ننه پورې دا مدرسه ساتلې ده همکاري ورسره کوي علما یې ساتلي طلبه یې ساتلي الله دې عظیم اجر ورکړي الله دې مړه ټولو بخي مشکلات دینی و دنیوي د الله تعالی د ټولو حل کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين